सलमान मर्दानी से यो वीडियो कड़े हुआ वीडियो सोशल मीडिया बांधे दोनों को चले जाचे बिया बादे कसानो बकी बागे बांधे लकदा से रिएक्शन शुरू को चमंग पैसे वर को कदे उड़ के चा गुजार वर बचाते से पेड़ो कला चुनके बिया जमंग दा उड़ की दगल तक पदा गलारा बांधे तो दा आगा मरगरी दा आगा मशरो खराई यार वारा हर सोक चो अगर आले गेदरे मुराद से जमंग कदे उड़ को बांधे गुजार करे दी دا هغه په بدل کې بس زمونږ د وړو کې بخیر دغه مشر نه معافي مغواړي دا د نه غلطي شوی ده ځکه چې داسې سپینګری دي داسې زمونږ هم په کورونو کې سپینګری مشران شته دي سپین روبي شته دي موږ د دې د خپل خور یو خو لیکن زمونږ د مرګي زمونږ د رور باندې گزار شوی دی مراد صاحب په گزار کړی دی په سلمان مردانی صاحب باندې بیا دا هغه نه پس مراد صاحب ویډیو راغلی دا چې وای زبا زما د پرک تکابه باندې قسم وي چې زبا د سلمان مردانی نه پرېدم دی به زوجنم بیا دا هغې نه پس دا خبرې هم پکې شوي دي چې بهی تاسو کمې پیسې ما ته منلې وي هغه پیسې ما له راولېږئ ما خپل کار وکړو سړی مې وو نو هغه خبره د دې مشرانو ته رسېدلې وه چونکې د دواړو طرفینو مشران نه خبر خو چې کله مشران خبر شو نو دا دواړه طرفین مشران دا علما دي جي دا دواړه طرفین علما دي او دا دواړه طرفین دا نه خوښوي چې یاره دا علما دې په خپلو کې لاندې وځي ځکه چې دوی به د خلکو اصلاح کوي د خلکو د روغې کوشش به کوي نو هغې راولګېدل خپله مشران دواړه طرفین کېناستل او دا کشران یې راوغوښتل باقي مراد صاحب چې کومه ویډیو کړې ده دی به باقاعده د هغه ویډیو معافي غواړي د سلمان صاحب نه د جرګې د مشرانو نه او بیا دپاره به دی داسې کار نه کوي اوس مونږ مراد صاحب ته وایو چې دا تا کومه ویډیو کړې ده دې باره کې ستا څه خیال دی السلام علیکم ورحمت الله ټولو ته زما دا خواست دی بیګا چې زمانه کومې د خپلې نه کومې خبرې وتې وي کوم پیجونه والا چې راغلي او هغې چې زمانه کومې ویډیوګانې کړي دي زما د خپلې نه چې کومې خبرې وتې دي په هغې باندې زه ایمان یم هغه زما د خپلې نه وتي نور سلمان زما رور دی رور به وي ځکه چې د ده سره زما پوله پټی شریک دی صحیح شو نه ده زما پلار وجلی نه او نه ما د پلار وجلی نه ده په ما ډس کړی نه ما په ده باندې ډس کړی دی زه د دې ټولو نه د جرګې چې څومره مشران دي او زمونږ چې کم دا دوه کورنۍ دي د سلمان دي کورنۍ الحمدلله ښه پاکه کورنۍ ده په هغې کې علما دي زمونږ کورنۍ چې کم ده الحمدلله په هغې کې پاک خلک دي نو زه د جرګې د ټولو مشرانو نه سره د سلمانه بېګا چې ما کومې خبرې کړي دي هغې باندې زه معافي غواړم تاسو چې دواړه ورته غاړه ویډیو له امر بندوي مخه جي دا چې د اوس د دې د مشران نه موږ تپوس کوو چې یاره دې باره کې د دې څه خیال دی مزید داسې مخکې دي څه تاسو چې دې باره کې څه وایي دي څه تاسو لاندې باندې شته دي مشر دی او دا علما دي زموږ کلیوال دي دې خبر موږ هم خبر مفتي صاحب د بابا نه خبر بابا پکې راځي چې په ډول کې دا علما دي زموږ اوس سره شو دا زموږ کلیوال دي مولوي صاحب دا چې دا هغه مشر دی او دا سلمان صاحب اوس دلته ورته راغلو سلمان صاحب دې مشر نه معافي وغواړه دا مشر دی سپینګیري دی سلمان خپل سویل غواړي دولاله په پیغام ورکړي چې دولاله په پیغام ورکړي سلمان دا چې سره بیا خبرې کوي بیا پاکستان ته بیا خبرې کوي د نن یو څو ورځې مخکې په سوشل میډیا باندې یو ویډیو وایرل شوی په کوم کې په سلمان مرداني باندې ګزارونه شوي د هغې نه مخکې سلمان صاحب یو ویډیو کړی وای په هغې کې هغه د بابا نه تپوس کړی د هغې بیچ کوم دی په هغه باندې ګزارونه کړي سلمان صاحب نن چې دي هغې معافي له عمره څه ویل غواړي ستاسو مننه جزاک الله چې خبره باندې راغلې او ناجي صاحب چې کومه خبره ما کړې ده فرسټ اف اول زه معافي غواړم ناجي صاحب د میډیا نه باندې زه په دې راتلې مو په تمام باندې بیا په ما باندې په خپل د دې څخه دا کې په تاسو تاسو په دې پلیټ فارم باندې یا څه په خپل شوې دي زه دې چې ما په وړم چې مشر دی او باقي چې مشر هغه سیب سوي جی تاسو وایي سلمان تاسو په خاطر نو څنګه په نامه له خپل په خاطر دې زمونږ څه تاسو
بالکل مراد به هم ولاړ دی او سلمان به هم ولاړ دی تاسو یو بل ته ورغاړي وکړئ او خپل ورولي چې هغه جاري وساتئ شفیع دی مشر دا چې دا پیغام د شفیع په نوم خو چې دا چا چې دا جرسه غوړه کړی ماليشيا ولا شيء دې کیمرې په شیشې اول شفیع بچتا سلام کومه او دې خپل د عمر په لحاظ باندې زه چې کوم خبره کوم نو زه د فیسبوک او د عمر لګنیم خو د کوم پاکستان کې چې دا د شفیع د میسج باندې دا کوم موږ ته تکلیف ملاو شو نو زه شفیع ته صدمتي نه ورکوم نو زه هغه ته د خپل طرف نه دا سوال وکم چې زما د پاکستان خصوصا د پښتونخوا نورو بچو دا کار مه ګوره که تا سره پیسې ډېرې نو په جوماتونو کې ورکړه د الله په نوم یې ورکړه خو داسې دا زموږ سپین ګیري وروڼه دي دا به موږ نه دغسې غلطۍ کېږي موږ به یو بل سره دغسې په جرګه باندې ګوره دا کومه فیملي ده دا هغه عالمانو فیملي ده او ستا په دې یو غلط میسج باندې څونه غلط فهمي جوړه شوه نه به ته چاله 500 روپۍ ورکړي او نه به ته څه دغه وکړې خو آینده دپاره خدای او پیغمبر ته وګوره زه تا ته دا سوال کوم چې د فیسبوک په ذریعه دا میسیجونه د ځوانانو له مه ورکوه دې پښتنو له مه ورکوه زموږ پښتانه خو ټیک ته مشرانو سر ورکوي خو دا بلکل بېجا په غلطفهمۍ کې دا کار ته وکړو آینده دپاره تا ته زه ریکویسټ کوم چې دا کار بیا مه کوه ډېره ډېره مهرباني سجاد کتابونه به راولې قدمونه په تله نه کې واشي خدای د دې په مابین کې اتفاق ته تحدث دا ټول زموږ دي راغلي د قدمونه خدای په تله نه کې واچي د جرګې ته خدای په نظر رحمت باندې وګوري الله تمام امت محمدیه د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادث او وساتي خدای د هر قسم مصیبتونو قانون قچرونو اسپیټالونو وساتي وخت ځن کدن دا کې په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد